مخکې 840 وه او اوس 8 MB سوه. مخکې د ویډیو کوالټي څو وه 19 او 80 او اوس څو سوه د هغه کوالټي همغه 19 شل پر 80 سوه، یعنې کوالټي کې هیڅ تغییر نه راځي. السلام علیکم د سکل سوډ یوټیوب چینل ټولو ملګرو ته په دې هیله چې ټول به ترک روغ یاست، صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ. ملګرو زه عبدالقیوم تاند یم، هیلهمند یم چې موږ یوټیوب چینل کې نوي یاست یوټیوب چینل لازم لایک سبسکرایب او د بیل آیکن کېږئ ترڅو زموږ هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته پر وخت در ورسیږي. ملګرو یو ملګري پوښتنه هم کړې چې ویډیو سیز کم کو ولې کوالټي ورسره خرابه نه شي. که موږ ویډیو په موبایل کیمرې کوالټي باید ښه وي. که موبایل کیمرې کوالټي ښه نه وي نو ویډیو شته په چینل کې هغه سره وګورئ، د موبایل کیمرې کوالټي لوړه کړئ، ښه یې کړئ. که ویډیو په وکړه ښه کوالټي سره ویډیو په وکړه، ایډیټ هم په وکړه، پریمیر کې مې ایډیټ وکړه، بل اپشن کې مو وکړه، ښه ایډیټ هم په وکړه. نو کله یې پلیټ فارم ته جګوئ نو هغه سیز یې ډېر غټ وي، 250 MB وي، 1.5 MB وي، 120 MB وي. نو که هغه مونږ یې جګو، یو خبره دا ده چې په افغانستان کې انټرنیټي پیکیج هم زیاتې قیمته دي، مونږ بیا نشو کولی چې هغه ښه ویډیو ښه ایډیټ شوي ویډیو خواري پکې ډېر ولې هغه بیا نشو جګولی. ځکه کولی نو هغه طریقه دا ده چې دا ویډیو در سره وګورئ، چینل مو نه وي سبسکرایب کړی چینل سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن کېږئ ترڅو زموږ هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته پر وخت در ورسیږي. ملګرو په دې چینل کې ټکنالوژیکي اړوند ویډیوګانې هره ورځ اپلوډ کېږي. راځم په ویډیو شروع کوم، تاسو به هر څخه مخه لاړ شئ. دغه اپلیکیشن به له پلی سټور څخه راښکته کړئ ملګرو، صحیح ده. پلی سټور کې ملاویږي نو هغې څخه تاسو انسټال کړئ او کله مې انسټال کړ راځئ ویډیو درته شروع کوم، خلاص به یې کړئ، صحیح ده ملګرو. کله مو خلاص کړ پرمیشن به ورکړئ، نو کومه ویډیو غواړئ او د ویډیو سیز کم کړئ نو هغه ویډیو به انتخاب کړئ، صحیح ده ملګرو. فرضاً دغه ویډیو دا تقریبا تاسو ته اوس ښکاري چې څو MB ده، دا به زه دلته ښکاري ملګرو چې څو MB ده، 48 MB ده، 48 MB ده، دغه 48 MB ده. اوس یې موږ سیز کوو، فرضاً زه همدا ویډیو یوټیوب ته پورته کوم، شیر کوم، چینل کې اچوم. نو ولې دې سیز زه کوم 48 MB به نه مصرفوم، صحیح ده. کوالټي به همغه کوالټي ولې خالي به یې سیز کې تغییر راځي، صحیح ده. دلته هم دلته ښکاري چې 48 MB ده او ورسره څنګ کې دا کوم سیز ده 19 دغه کوم سیز ده دا به اخره پورې پاتې وي، ولې یوازې به دلته خال MB سیز کمیږي و نور ویډیو به همدغه وي، کوالټي به یې نه خرابېږي. نو کله مو ویډیو انتخاب کړه رابسئ په دې به ورته کلیک واخلئ. کله مو کلیک واخیسته ملګرو دلته به لږ څه انتظار وباسئ، لږ انتظار نه وروسته ملګرو دا به شروع کېږي، یو نه حساب شروع کېږي، فیصدي شروع کېږي، تر سلو باندې ختمېږي. ملګرو دغه ته به انتظار وباسئ تر څو د ویډیو کوم سیز ده هغه کم کړي، ولې کوالټي ورسره نه خرابېږي. ما مخکې مې یادونه وکړه چې کوالټي ورسره هېڅ نه خرابېږي. ملګرو چینل کې نوي یاست چینل سره لازمي لایک سبسکرایب او د بیل آیکن کېږئ ترڅو زموږ هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته پر وخت در ورسیږي. ملګرو زه ویډیو سکیپ کوم او کله سلو ته ورسېده بیا یې شروع کوم. ښه ملګرو تاسو ته ما مخکې مې یادونه کړې وه چې دغه لین به پوره کېږي او دغه لین 6 نوي 9 نوي او دغه پوره کېږي له خیره. مخکې تاسو ویډیو وکته چې 48 MB وه، 48 MB اوس ګورو چې دا سیز کوچنی شوی که غټ شوی ده. ملګرو 48 MB ده مخکې او اوس 8 MB سوه، مخکې 48 وه او اوس څو سوه 8 MB سوه. مخکې د هغه کوالټي د ویډیو کوالټي څو وه 19 او 80 او اوس څو سوه د هغه کوالټي همغه 19 شل پر 80 سوه، یعنې کوالټي کې هېڅ تغییر نه راځي. ملګرو وګورئ چې د ویډیو او دغه ویډیو
مخکې کومه وه او اوس کومه شوه، یعنې تغییر پکې هېڅ نه راځي. دې ته به زړه نه وهي چې د ویډیو کې ګواکې تغییر راځي، کوالټي کې تغییر راځي. نه کوالټي کې تغییر نه دی، یوازې سیس کې تغییر راځي. که چیرې تاسو بیا یې کوشنۍ کوئ یا ټیم بیا څخه بیا یې کوشنۍ کوئ، بیا یې کوالټي کې تغییر راځي. ملګرو دغه اپلیکیشن په واسطه تاسو کولی شئ چې ویډیو سیز